د 2014 کال د مارچ په 8 د مالیزیا هوایي شرکت یو الوتکه له کولالمپور څخه پورته شوه خو خپل هدف بیجینګ ته ونه رسیدله. تر ننه پورې دا الوتکه هیڅ چا درک نه کړه چې اخر ولاړه چیرې. خو تر پوره 8 کلونو وروسته د دې الوتکې د پیدا کېدو خبر ورکړل شو. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. دوستانو دا د 2014 کال د مارچ 8 ورځ وه، یعنې نن څخه شاوخوا 9 کاله دمخه د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه فلایټ MH370 د مالیزیا له پایتخت کولالمپور څخه د چین پایتخت بیجینګ ته الوت درلود. په دې الوتکه کې 2 پیلوټان، 10 د الوتکې خدماتي عمله او 220 مسافر وو چې د مسافرو یو لوی تعداد د چین هیوادوال وو. د الوتکې دواړو پیلوټانو ښه مهارت درلود. پیلوټ ظاهر احمد شاه چې د الوتکې الوت په برخه کې 30 کلن مهارت درلود، همدارنګه 20 کلن پیلوټ فارق عبدالحمید 2 کاله د الوتکې الوت مهارت درلود. که د الوتکې خبره وکړو نو په الوتکه کې هیڅ ډول میکانیکي یا الکترونیکي ستونزه نه وه چې له مالیزیا څخه تر چین پورې سفر د تیر په څیر یو عادي سفر بلل کېده. دې سفر به په ورځني ډول له مالیزیا څخه تر چین یا له چین څخه تر مالیزیا پورې 15 ساعته او 40 دقیقې وخت نیو. خو نن ورځ د دې الوتکې لپاره عادي ورځ نه وه. دا چې الوتکې یوازې 15 ساعته او 40 دقیقې سفر درلود، تر الوت مخکې په الوتکه کې له اړتیا څخه ډیر تیل اچول شوي وو چې په دې تیلو یې 7 ساعته او 40 دقیقې سفر کولای شي. خو په الوتکو کې تر اړتیا ډیر تیل هم د دې لپاره اچول کېږي چې که ناببره د موسم له خرابوالي یا په بیړنیو حالاتو کې له خپل هدف څخه بل ځای ته د انتقال سره مخ شي. د همدې لپاره پکې د اړتیا څخه ډیر تیل اچول کېږي. دا د 2014 کال د مارچ 8 تاریخ د شپې 12 بجې او 42 دقیقې وي چې فلایټ MH370 د روټین مطابق الوت پیل کړ. د الوت سره سم الوتکه د چین جنوبي سمندر په خوا روانه کړل شوه. له پوره 60 دقیقو وروسته، یعنې د شپې په 1 بجه او 9 دقیقو، د الوتکې ترانسپورټر خپل GPS لوکیشن د کولالمپور هوایي میدان رادار ته ولېږه. دا په الوتکه کې یو اتوماتیک ترانسپورټر وي چې هر وخت له لږ ځنډ وروسته خپل نږدې واټن کې د هر هوایي میدان رادار ته خپل لوکیشن لیږي. تر اوسه هر څه سم د پلان مطابق روان وو. له 10 دقیقو وروسته، یعنې په 1 بجه او 19 دقیقو، کله چې الوتکه د مالیزیا هوایي حدود څخه ووته، د ویتنام په خوا روانه شوه، نو د اخر ځل لپاره د کولالمپور کنټرول ټاور ته د لومړي پیلوټ ظاهر احمد سره وروستۍ اړیکه ونیوله او ورته ویې ویل: Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. د دې معنی دا وه چې اوس باید فلایټ MH370 الوتکه د ویتنام ښار هو چی مین هوایي میدان سره په اړیکه کې شي. لومړی پیلوټ ظاهر احمد دا پیغام واورید او جواب یې هم ورکړ: ښه شپه. نه د کنټرول ټاور کارکوونکو ته او نه هم ظاهر احمد ته دا روښانه وه چې له الوتکې د ورکړل شوي ګوډ نایټ میسیج به وروستی میسیج وي. دا وخت د الوتکې په هوا کې 30 دقیقې پوره شوي وي. تر څو پورې چې هر الوتکه خپل هدف ته نه وي رسېدلې، تر هغه پورې خامخا د یو نه یو لوی هوایي میدان کنټرول ټاور سره په اړیکه کې وي. خو دا چې تر اوسه هر څه عادي روان وو، اوس غیر عادي شول. تر خپل وروستي پیغام 3 دقیقې وروسته الوتکه د کولالمپور او هو چی مین له رادار څخه غیب شوه. دا خبر د کولالمپور ټاور ته عادي وه، ځکه هغوی داسې ګمارله چې الوتکه د ویتنام هوایي حدودو ته داخل شوې. خو کله چې د هو چی مین کنټرول ټاور ته دا معلومه شوه چې الوتکه له رادار څخه ورکه شوه، دوی دا خبره عادي ونه ګڼله. سمدلاسه یې له پیلوټ سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو هیڅ ځواب یې ترلاسه نه کړ. تر 18 دقیقو په مسلسله توګه له MH370 الوتکې سره د اړیکې نیولو هڅه وشوه، خو هیڅ ځواب ترلاسه نه شي. همدارنګه د هو چی مین کنټرول ټاور له کولالمپور کنټرول ټاور سره په اړیکه کې شول او له دې یرغونکو حالاتو څخه یې آګاه کړل. په داسې حالاتو کې ضرور وي چې تر ساعت وروسته د ژغورنې مرکز ته خبر ورکړل شي. خو د کولالمپور هوایي ډګر کنټرول ټاور تر پوره 4 ساعتونو وروسته دا خبر د ژغورنې مرکز ته ورکړ چې تر دې دمه خورا ډیر ناوخته شوی و. د سهار 6 بجې او 15 دقیقې شوې. دا هغه وخت و چې باید الوتکه په بیجینګ کې کېنول شوې وای. دې وخت هم پوره هیله څرګندېدله چې ګواکې الوتکه په بیجینګ کې کښته شي، خو دلته هم له منفي ځواب سره مخ شول. د سهار په 6:30 بجو هغه ځای کې چې الوتکه بې درکه شوه، په هغو ځایونو یې د الوتکې پیدا کولو عملیات پیل کړل چې په دې عملیاتو کې د 2 هیوادونو 34 کښتیو او 28 الوتکو د تایلند په خلیج سمندر او د چین په جنوبي سمندر کې پلټنه پیل کړه. خو له بده مرغه د الوتکې نوم او نښان هم ونه موندل شو. تر دې دمه ټوله نړۍ دې بونګونکې پیښې اندېښمنه کړې وه. د الوتکې داسې ناببره ورکېدل هیڅ چا نشو توجیه کولی. تر راتلونکو 4 ورځو پورې د پلټنې دې عملیاتو جریان درلود، خو له یوې خوا هم ښه خبر ورنه کړل شو.
خو په 5مه ورځ یو داسې خبر راغی چې د ژغورنې ټول ټیمونه یې حیران کړل. دا چې الوتکه د مارچ په 8مه د هوایي ډګر له ملکي رادار څخه ورکه شوې وه، خو د مالیزیا په پوځي رادار کې تر 1 ساعت نور هم ښکارېده. له ملکي رادار څخه تر ورکېدو وروسته الوتکه له څو دقیقو وروسته په ښۍ خوا تاو کړل شوې وه، خو له لږ ځنډ وروسته بیرته د مالیزیا په طرف ګرځېدلې وه. تر پوره 11 دقیقو وروسته الوتکه د مالیزیا پیننګ ښار څخه تېره او د ملاکا تنګي په خوا وګرځول شوه. تر دې وروسته الوتکه د هند سمندر په خوا تللې وه. دا هغه ساحه وه چې پر پوځي رادار کې د وروستي ځل لپاره تر سترګو شوې وه. دا وخت د شپې 2 بجې او 22 دقیقې وې. تر دې وروسته MH370 الوتکه نه په پوځي رادار تر سترګو کېده او نه هم په ملکي رادار کې. پلټونکي ټیمونه او هر عام اشخاص دې خبر حیران کړي وو چې الوتکه آخر ولاړه چیرې. تر دې لا زیاته د تشویش خبره دا وه چې الوتکه په هوا کې د بیجینګ لخوا څنګه سمدلاسه راګرځېدلې ده. دا چې د الوتکې اړوند هندي سمندر کې هم پلټنې شوې وې، خو له بده مرغه په دې ځای کې هم د الوتکې اړوند هیڅ شی ترلاسه نه شول. تر راتلونکو څو ورځو وروسته یو خبر ترلاسه شو چې یو ځل یې بیا ټولو حالاتو ته بدلون ورکړ. خبر دا و لکه څنګه چې الوتکه له پوځي رادار څخه په 2 بجو او 22 دقیقو ورکه شوې وه، خو یو سټیلایټ داسې و چې الوتکه ورسره په مسلسله توګه په اړیکه کې وه. په بوینګ الوتکو کې داسې سیستم موجود وي چې که خپل کمیونیکیشن سیستم د کوم لامل له امله خراب هم شي، نو په اتوماتیک ډول له سټیلایټ سره په اړیکه کې کیږي. دې الوتکې تر هر ساعت وروسته 15,000 کیلومتر لرې انمارس سټیلایټ ته خپل معلومات لیږل. سټیلایټ ته له لیږل شوي معلوماتو څخه د الوتکې وړاندې تګ هم څرګند شي. څرګنده دا شوه چې الوتکه د هند سمندر پر دې ځای تر راتلونکو 5 ساعتونو پورې الوت کاوه. د سهار په 8 بجو او 19 دقیقو الوتکې د وروستي ځل لپاره له سټیلایټ سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، او دا د الوتکې لخوا تر ټولو وروستۍ اړیکه وه. یعنی کوم وخت چې ژغورونکو ټیمونو د الوتکې په سمندر لومړنۍ پلټنې کولې، اصلا هغه وخت الوتکه د هند سمندر له پاسه الوت کاوه، خو د الوتکې دا ځای له لوکیشن څخه خورا ډیر لرې و. څېړونکي وایي چې د استرالیا څخه 2000 کیلومتر لرې د هند سمندر خاص پر دې ځای کې د الوتکې او سټیلایټ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. یعنی له کولالمپور څخه تر دې ځایه پر الوتکې د الوت پوره 8 ساعته تېر وو، او په الوتکه کې ټول تیل هم دومره وو. له همدې امله دا روښانه ده چې الوتکه د سمندر په همدې ځای کې لوېدلې او ډوبه شوې. د دې الوتکې پلټلو لپاره د سمندر د ژورو برخو عملیات پیل شول. دا ډیره اړینه وه ځکه تر څو پورې چې الوتکه او پکې تور بکس نه وي موندل شوی، تر هغه به له الوتکې سره د دې بونګونکې پیښې پېښېدو هیڅ درک معلوم نشي. تر څو میاشتو نه بلکې تر څو کلونو پورې د دې الوتکې پیدا کولو عملیات روانو، خو بیا یې هم اړوند هیڅ شی ترلاسه نه کړل. تر 3 کلونو وروسته د سمندر د ژورو عملیات ودرول شول چې تر $160 میلیون لګښت پرې راغلی و. دا چې د پلټنې په عملیاتو کې د الوتکې اړوند هیڅ شی ترلاسه نه شول، خو په کال 2015 کې د الوتکې د وزر یو پلیپرون د سمندر اوبو د ریونین ټاپو ساحل ته راوړی و. دا د الوتکې هغه برخه وي چې د الوتکې د ښکته کولو په مهال کارول کیږي. تر راتلونکو څو کلونو وروسته هم د الوتکې ځینې ماتې ګوډې برخې د افریقا له ساحلونو څخه ترلاسه شوې وې، خو تر ننه پورې د الوتکې او پکې د ناستو مسافرو هیڅ درک معلوم نشي. د مالیزیا MH370 الوتکې له ورکېدو مخکې په داخل کې څه تیر شوي وو، دا تر ننه پورې چاته معلومه نه شوه. د ځینو څېړونکو شک دی چې شاید الوتکه د ځینو اشخاصو لخوا یرغمل شوې وي، خو ځینې بیا پر دې باور دي چې په الوتکه کې د ځینو الکترونیکي ستونزو له امله د الوتکې له بهرنۍ نړۍ سره اړیکه پرې شوې وه. خو په اصل کې داسې څه پېښ شوي وو چې الوتکه او مسافر یې له داسې زړه بوږنونکو حادثو سره مخ کړل. دا به هغه وخت روښانه کېږي چې د الوتکې تور بکس ترلاسه شي چې له الوتکې سره یو ځای د هند په سمندر کې ورک شوي دي. د دې الوتکې له ورکېدو پوره 8 کاله وروسته د پیدا کېدو هیله څرګنده شوه. یو بریتانوي تقاعد شوي فضانور ریچارډ ګورفري د ویک سیګنل پروپاګیشن انالیسس په واسطه د الوتکې کره لوکیشن په نښه کړی، او په حیرانتیا سره ریچارډ چې کوم نښان په ګوته کړی هغه هم د هند سمندر کې موجود دی. ریچارډ باوري دی چې د هندي سمندر خاص پر دې ځای کې 4000 متره ژور د مالیزیا هوایي الوتکه اوس هم شتون لري. دا دومره ژوروالی دی څومره ژور چې د ټایټانیک کښتۍ تر 4 کلنۍ هڅو وروسته په 1985 کال کې وموندل شوه. اوس د مالیزیا چارواکي د ریچارډ دا خبره څومره جدي نیسي او پر دې ځای د پلټنې نور عملیات پیلوي یا نه، دا به په وخت سره معلومه شي. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.